دوه مهمې خبرې لرم، ډېرې ضروري دي. اول زنانو ته زمونږ په معاشره کې زنانه چې دی هغه عموما د کور کارونه کوي او بیا خاص په رمضان کې خو د روژه ماتي تیارول شو، دغه رنګې د چربانګي او پیشنمي لپاره تیارې. نو دا هغه وختونه دي چې په دې کې د الله سبحانه وتعالی عبادات د هغې نه دعاګانو طلب کولو وختونه دي. خو دغه وختونه زمونږ زنانه چې دی په پخلي باندې ډکوي. نو یو قسم احساس کوي د کمی. زمونږ وختونه چې دی دا په پخلو باندې ډکېږي، د کور په کارونو باندې ډکېږي. نو موږ دومره وخت نه لرو چې موږ د الله ذکر وکړو، دعاګانې وغواړو، تلاوتونه وکړو، نفلونه وکړو. نو هغوی دپاره یو داسې کار چې کله هغوی د کور کار هم کوي او د هغوی عبادت هم ورسره کېږي. د کور کار کول دا زمونږ یو ذمواري ګڼو خپله. کله چې موږ په دې کې نیت وکړو د ثواب، نو الله سبحانه وتعالی به خامخا موږ ته د دې اجر راکوي، د دې ثواب به راکوي. نو دا پیغام چې دا تاسو خپلو زنانو ته ضرور ورسوئ چې تاسو کله د کور کار کوئ، روژه ماتې تیاروئ، دغه رنګې بیا د پېشمني دپاره، نو دا ستاسو دپاره عبادت حسابېږي چې کله تاسو په دې کې د ثواب نیت وکړئ، الله سبحانه وتعالی به خامخا تاسو له دې اجر او ثواب درکوي. او سړو ته هم دا درخواست دی چې د خپلو ښځو سره کومک وکړي، مرسته وکړي. څومره چې ستاسو وسئ په پخلي کې، په نور کارونو کې، د کور کارونو کې، دا څه عیب نه دی. او چې کله د زنانو نه د کور په کارونو کې کومه کوتاهي کېږي، څه نقصان دې پکې واقع کېږي، نو بیا چې دی تاسو په هغې باندې هغوی له زجر مه ورکوئ، هغوی مه رټئ په دې باندې. بلکې دا خو د صبر میاشت ده، رمضان چې دی دا خو د صبر او استقامت میاشت ده. په دې کې به موږ صبر کوو. او دا روژه چې ده دا صرف د الله دپاره. الله سبحانه وتعالی وایي الصوم لی، روژه چې ده دا زما دپاره ده، خاص زما دپاره ده. وانا اجزي به، او زه به د دې بدله ورکومه. نو چې کله دا د الله سبحانه وتعالی دپاره ده او د الله عبادت دی خاص، نو بیا چې دی زمونږ له پکار نه دي چې مونږ د روژې په وجه باندې د هغې د ولږې او تندې په وجه باندې خلکو ته غصې وکړو، کارونه وکړو. موږ ته خو اسلام دا وایي چې کله تاسو روژې وئ، تاسو چې دی چغې مه وهئ، تاسو چې دی بېهوده خبرې مه کوئ. تاسو ته که چا کنځلې کولې، چا د سره قتال کوو، جنګ یې کوو، نو تاسو ته ووایئ چې زه روژه یم. دا موږ ته اسلام ښایي. نو دا د صبر او د استقامت میاشت ده. باید چې موږ صبر وکړو او ثواب یې صرف د الله نه وغواړو، اجر یې صرف د الله نه وغواړو. د خپله روژه به چا باندې احسان ونه ګڼو. الله سبحانه وتعالی دې وکړي چې موږ نه دا روژې قبولې کړي، دا واړه واړه عبادتونه دا په خپل دربار کې قبول کړي او د دې څو چنده اجرونه راکړي.